نن سبا د موبایلونه که ګورو هر چا سره موجود دی، که هغه مولا دی او که طالب دی او که عامي دی، هر چا سره موبایلونه شته. او داسې یو شی دی زه وایم چې خلاصون هم ته نشته، ټول خلک پکې ننوتلي دي. نو د دغه موبایل استعمال سړی څنګه وکړي چې هغه فایده ترې واخلي؟ دا اسباب دی الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دي او دې نه باید انسانان پیداوار یو په هغه طریقه باندې چې الله پې خفه نه کړي. دې د وسایل دي، سهولت دی، الله رب العالمین زموږ دپاره پیدا کړی دی. دا یو مباح شی دی او دې کې قانون دا دی. پخوا خو به داسې و چې خلکو به چې فلمونه راوړل نو هغه دپاره به د وي سي ار او د ټي وي بندوبستونه به یې کول. هغه به یې په داسې یو ځای کې کتل چې بس بیخي د پردې ځای به که نه و نو نه شو کتلی هغه. نن سبا په موبایلو کې که وګورې دغه شی بلکل ورک دی. مثال په خپله کمبله کې به ننوځي او دا موبایل کې به داسې ترتیب دی چې هغه سینما هم دا ده او هر څه پکې دا دي. غلط فلمونه پکې خلک ګوري. دا هم یو هغه خلک وایي د سګرټ او د نسوارو په شان دي، یو دغه لري، نشه لري. دغه نه سړی شیخ صاحب ځان څنګه خلاص کړي؟ دا غلط فلمونه پکې ګوري، لوس فلمونه پکې ګوري. د دې ترتیب څنګه سړی ځان ته برابر کړي چې دغه فحاشت نه بې ځان خلاص کړي؟ Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، یو ځل بیا زموږ پودکاسټ مقصد د دغه پودکاسټونو دا دی چې د عوامو مسلمانانو اصلاح پکې وشي او خیر ورسیږي. نو انشاءالله دغه سلسله کې یو ځل بیا انشاءالله موږ حاضر یو. نن موږ سره محترم میلمه زموږ شیخ مصباح موجود دی. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی ویو. الله دې وبخښه، جزاکم الله خیره. الله پروګرام کې برکت واچوه. شیخ صاحب محترم، زموږ خو بس د سوالو ترتیب یې د ملګرو هغه سوالونه چې هغه موږ ته هم فایده راکړي، نور عام مسلمانانو ته هم. سوال دا دی چې نن سبا د موبایلونه که ګورو هر چا سره موجود دی، که هغه مولا دی او که طالب دی او که عامي دی، هر چا سره موبایلونه شته. او داسې یو شی دی زه وایم چې خلاصون هم ته نشته، ټول خلک پکې ننوتلي دي. نو د دغه موبایل استعمال سړی څنګه وکړي چې هغه فایده ترې واخلي؟ نه دا چې دا موبایل ذریعه شي د دې د تباهي. دا موبایل خلکو ته به داسې ښکاري چې عوام یو سکرین دی، خو نه دې باندې خلک تباه کېږي په مختلفو طریقو سره. نو شیخ صاحب د دې لږ وضاحت وکړي چې دا موبایل سړی څنګه استعمال کړي چې فایده ترې ورسېږي؟ الحمدلله کفا والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. دا اسباب دی الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دي او دې نه باید انسانان پیداوار یو په هغه طریقه باندې چې الله پې خفه نه کړي. صحیح د وسایل دي، سهولت دی، الله رب العالمین زموږ دپاره پیدا کړی دی. دا یو مباح شی دی او دې کې قانون دا دی که چېرته دا مباح شی په حرامو کې استعمال شي نو دا به حرام دی، به ګناه ده، الله پې ناراضه کېږي، الله پې خفه کېږي. او که په عامو مباحاتو کې استعمالیږي نو دې حکم په شان د عامو مباح اشیاو دی. نو صحیح د موبایل یو سهولت دی، انسان پې د یو ځای د تګ او د منډې نه خلاصېږي. په یو ټلیفون باندې یو څوک خبرولی شي، یو چا ته فایده هم رسولی شي. نو دا د الله نعمت باید موږ په حرامو کې استعمال نه کړو، ځان ته وساتو، احتیاط وکړو. داسې نه چې په خپله پیسو اخیستلی شي او موږ ځان جهنم ته واړتو. احتیاط په دې کې ډېر پکار دی. یعنې هر هغه کار چې په هغې الله خفه کېږي د هغې نه انسان ځان وساتي. دا دې نه وي چې رب ځانوالي په حالت کې یم، که هر څومره ځان نشي د الله نه نشي ځان نه کېدلی، د الله نه نشي پټېدلی. نو په دې موبایل باندې باید موږ الله ناراضه نه کړو. دا یو اجمالي خبره ده، تفصیل د ضرورت لري، هر سړی په دې پوهېږي. یعنې هر هغه کار چې هغه ګناه او الله پې خفه کېږي د هغه نه باید موږ پې ځان وساتو. هغه قولي، فعلي، د سترګو کتلي، او چې الله پې خوشحالېږي هغه کار موږ وکړو. نو باید احتیاط وشي په دې وسایلو کې. شیخ صاحب یو بل سوال هم دې متعلق دی چې غلط فلمونه لیدل. پخوا خو به داسې و چې خلکو به چې فلمونه راوړل نو هغه دپاره به د وي سي ار او د ټي وي بندوبستونه به یې کول. هغه به یې په داسې یو ځای کې کتل چې بس بیخي د پردې ځای به که نه و نو نه شو کتلی هغه. نن سبا په موبایلو کې که وګورې دغه شی بلکل ورک دی. مثال په خپله کمبله کې به ننوځي او دا موبایل کې به داسې ترتیب دی چې هغه سینما هم دا ده او هر څه پکې دا دي. غلط فلمونه پکې خلک ګوري. دا هم یو هغه خلک وایي د سګرټ او د نسوارو په شان دي، یو دغه لري، نشه لري. دغه نه سړی شیخ صاحب ځان څنګه خلاص کړي؟ دا غلط فلمونه پکې ګوري، لوس فلمونه پکې ګوري. د دې ترتیب څنګه سړی ځان ته برابر کړي چې دغه فحاشت نه بې ځان خلاص کړي؟ ما مخکې دا خبر وکړه چې موبایل د الله یو سهولت دی او نعمت دی، موږ له راکړی دی، باید په حرامو کې استعمال نه کړو. دغه رنګې د سترګې، ځکه فلم کتلی کېږي په سترګو او لیدلی کېږي په غوږونو. دا هم د الله سبحانه وتعالی نعمتونه دي. د الله نعمتونه به د الله په نافرمانۍ کې موږ نه استعمالو.
په دې سترګو باندې به حرام شي ته نه ګورو. دغه فلمونه دغه حرام دي. د الله نعمت به موږ په حرام کې هېڅکله نه استعمالو. الله سبحانه وتعالی په سورة نور کې د پردې مسلې ذکر کړي دي، د سترګو آداب ذکر کړي دي. مؤمنانو ته الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. مؤمنانو خپل نظر د ښکته ساتئ. من ابصارهم بعضې نظر ښکته ساتي، حرام ته مه ګوره پې. هر هغه شی چې هغه حرام وي هغې ته کتل حرام وي، هغې ته په موبایل کې هم کتل حرام دي. دې نه به انسان ځان ساتي. ولې که ځان ونه ساتي او د خپل نظر ایله کي او هر شي ته ګوري، هر فلم پې ګوري، هر تصویر ته پې ګوري، نو دا انسان په ډېرو کارونو کې مبتلا شي او ډېر تکلیفونه به ته ورسېږي. یو د هغې نه دا چې الله رب العالمین به ته نعمت د سترګو وایي، ځکه دا خو د الله نعمت دی. الله نعمت موږ له دې دپاره راکړی دی ما پرې رضا که او موږ راولګېږو د الله سبحانه وتعالی په نعمت باندې بېرته الله تعالی خفه کوو. نو شاید چې الله تعالی دا نعمت والي که دنیا کې وانه لي آخرت کې به رانه والي، ځکه دنیا خو امتحان ځای دی. بل دا دی که دا انسان حفاظت ونه کړي نو په فاحشه بېحیایي کې به واقع شي. ځکه دا سترګې د دې باره کې لیکلی شوي دي، علماو لیکلي دي النظر برید القلب. دا د زړه ډاګي دی، ډاګي زړه ته ډاګ وړي، مخکې سره خبر رسوي. په دې سترګو باندې چې سړی یو تصویر ویني، یو حرام شی ویني، یو پردی نامحرمه زنانه ویني، دا سترګې زړه خبر کړي. نو زړه راولګي، سوچونه شروع کړي او تدبیر شروع کړي، تر دې چې که دا زړه اصلاح نه شي او دا شان دا تدبیر د دې شروع کړي نو دا په حرام او په فاحشې کې به ولګي. بل د دې نظر سره د انسان دا زړه دا خرابېږي. سلفونه دا خبره نقل ده چې النظر سهم مسموم من سهام ابلیس. نظر دا د ابلیس زارجن غشی دی چې په دې غشي خو ویشته دی نو زړه به دې جوړ نه شي، زړه ته دا رسېږي. بل دا دی چې دا فلمونه ګتل، په دې کې پردۍ زنانه هغې ته ګتله، دارنګې تصویرانو ته ګتنه، هغه تصویر چې الله حرام کړی دی هغه ته ګتنه، ته پکې ګورې. د دې د وجې نه د انسان په دې زړه کې د ایمان رڼا ختمیږي، تیاره پکې پیدا کېږي. د مؤمن سره خپله یوه رڼا ده، په هغې باندې دی مزل کوي. کله چې دا ګناهونه شروع کړي او خاص کر بیا د نظر ګناهونه، نو دغه رڼا بیا ختمیږي د انسان نه. بل دا ده چې که چېرې دا انسان د دې نه منع نه شي نو د الله سبحانه وتعالی غصې ته ځان پېښ کړي، الله به ترې خفه شي، الله به ته غصه شي، د انسان به غټ تاوان کې واقع شي. بل دا ګتنه یو ګناه خو ده که نه، ګناهونه د الله بدې شي. وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. الله رب العالمین دا ګناهونه ټول بدې شي، که واړه او که غټې، داسې به سړی نه وي چې دا وړه ګناه ده دا غټه ده. الله سبحانه وتعالی به زموږ سره حسابونه کوي، د دې سترګو به حساب کېږي. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. ګوره فلم کې به سترګې استعمالیږي، غوږ به استعمالیږي، او بیا به دا غوږ او سترګې خبره زړه ته رسوي. د دې درې واړو باره کې تپوس کېږي دا سترګه یې په څه شي کې استعمال کړې ده، غوږ دې په څه شي کې استعمال کړی دی، په دې زړه کې تا څه شی ساتلي و. زړه خو دې دپاره چې د الله معرفت نه ډک کړې، ځکه دا د الله د معرفت کور دی، په دې باندې الله پېژندلی کېږي. او چې په سترګو په غوږونو ته غلط شی د زړه ته ورسېږي نو دا د ګنده شیانو کور شو. د دې وجه نه باید مسلمان ځان ته وساتي. بله وجه دا چې د دې نو ځان څنګه سړی خلاص کړي. یو سړی دی، یو هلک دی، نوجوان دی، یو ځوان دی، هغه په دې فلمونو باندې عادت دی او په بړستن کې پروت دی په بستره کې او سر یې پټ کړی دی او څوک یې نیني. الله خو ویني که نه، دا فلمونه ګوري. د دې نه به سړی څنګه ځان وساتي؟ اول دا قوي ایمان غواړي چې توبه وباسي. د ایمان د قوت په وجه باندې دا انسان توبې ته رجوع وکړي او توبه وباسي او د الله نه وغواړي چې یا رب العالمینه دې ګناه ته مې بېرته واپس نه کړې، الله حفاظت او ساتنه مې وکړي. بله وجه دا ده چې یو سړی وایي زه دې نه ځان ساتم، د الله په اطاعت دې ځان مشغوله کړي، په لمانځه، تلاوت، اذکارو. ځکه دا نفس چې دی دا مشغوله دی، دا د حیوان په شانه خوی لري، دا مشغوله یې همیشه دپاره. که تا د الله په اطاعت کې مشغوله کړه د حرامو نه بچ شي، که د الله په اطاعت کې دې مشغوله نه کړه په حرامو کې مشغولېږي. نو کوم ځوان کوم نوجوان چې هغه ځان په حلالو کې د الله په اطاعت کې مشغوله کړي، دا انسان به د ګناهونو نه چې دی هغه نفرت پیدا کېږي او ساتلی کېږي. وه بله وجه د دې نه د خلاصون هغه دا ده چې د ناکاره ملګرو نه سړی ځان وساتي.
ځکه چې ملګری دې څنګه وي نو ته به هغه خوی باندې راځې. د ملګري ډېر غټ اثر په انسان باندې. د دې وجه نه الله سبحانه وتعالی موږ ته ملګرتیا د نیکانو راښودلې چې دې سره ملګرتیا کوئ. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هغه کسان چې خپل رب رابلي سبا بېګا د هغې سره ځان کلک کړه په ملګرتیا کې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته دا امر شوی و، موږ ته دا امر دی. نبي صلی الله علیه وسلم د دې ترغیبات راکړی دی. ښایسته ملګرتیا موږ ځان له اختیار کړو. ناکاره ملګری، چرسي، پوډري، فلمونه ګټونکي وغیره وغیره، هغې سره ملګرتیا ونه کړو، مګر نصیحت ورته وکړو چې وروره ځواني دې مه بربادوه، ایمان دې مه خرابوه، او خپل مروعت سړیتوب دې مه بربادوه، راشه الله ته توبه وباسه او د دې نه ځان وساته. بله وجه چې د فلمونو نه بلکې د هرې ګناه نه انسان چې ځان ساتي هغه د الله سبحانه وتعالی یره ده، او چې څوک د الله نه یېرېږي بیا ځان له ګناهونه نه کوي. اصل دا زړه خراب شي د الله یره ترې وځي. د پلار نه به سړی یېرېږي، استاد نه به یېرېږي، مشر ورور نه به یېرېږي، خو د الله نه به نه یېرېږي نه، ځکه د الله نه ځان نه پټوي، الله نه پټېدلی نه شي. د استاد نه به هم ځان پټوي، د ورور نه به هم ځان پټوي، د پلار نه به هم ځان پټوي. په کار دا ده چې دا مخالفت دا د الله موږ کوو نو د الله نه ویرېږو. کله چې د الله یره زړه ته ونوتله انشاءالله بیا دغه زړه صحیح کېږي، دغه نفس اصلاح کېږي، بیا به غلط فلمونه نه ګوري. الله تعالی زموږ ځوانانو ته توفیق ورکړي د توبې، الله دې ورته هدایت وکړي، الله دې منع کړي د دې غلطو فلمونو د هرې ګناه نه، چې آینده نسل زموږ صحیح برابر شي. جزاک الله شیخ صاحب. یو بل سوال دی چې نن سبا د هلکان جینکې ټول د سکولو ترتیب کې دا دی، سکولونه وایي خو اول ذمهواري د سکولونو والام ده چې هېڅ د مونځ ترتیب پکې نه وي. نن سبا وګورئ خاص کر د یخنۍ کې خو دا کار کېږي، سکولونه په 2 بجې 2:30 بجې چوټي کېږي. نو په دې سکولونو کې د مونځونو ترتیب نه وي، خاص کر کالجونه مو سره حساب کا دا مونځ ترتیب نه وي. نو آیا د سټوډنټانو ته، شاګردانو ته د کالج یونیورسټۍ تاسو څه نصیحت دی، او دغه سکولونو والا ته چې ګوره دومره لکاو روپو فیسونه اخلي، نو آیا د دې ذمهواري ستاسو نه چې دلته د مونځ یو مسله برابره کړئ چې خلک پکې مونځونه وکړي، که هغه د جینکو دپاره که د هلکانو دپاره؟ دې باره کې هم یو نصیحت دی ملګرو ته شیخ صاحب. دا خو ډېره ښایسته پوښتنه وه، او بیا خاص کر د لمانځه باره کې هره خبره مهمه وي. لمونځ د اسلام د ارکانو نه دویم رکن دی. په ساده او اسانه اصطلاح باندې دا دویمه بنا ده د اسلام. اسلام 5 بناګانې لري. اول کلمه طیبه ده، شهادتین، نطق بالشهادتین لا اله الا الله محمد رسول الله. دویم ورپسې سمدستي هغه مونځ دی. د دې ټولو ارکانو نه بیا مهم پکې لمونځ دی چې سړی مسلمان شي نو لمونځ به کوي. نو د لمانځه اهتمام په هر مسلمان باندې لازم دی، په یو وخت کې هم د لمونځ نه پرېږدي. هر مسلمان که هغه روغ دی مونځ به کوي، که هغه ناروغه دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه ته د لمانځه باره کې وایي هغه بیمار و، بواسیر تکلیف یې لره، تکلیف به ورته ډېر و. وایي په ولاړه مونځ کوه، په ولاړه یې نه شي کولی په ناسته یې کوه، که په ناسته نه شي کولی نو په اړخ باندې څمله ومونځ کوه. خو د لمانځه پرېښودلو امر یې ورته نه دی کړی چې مونځ پرېږده، خیر دی. ګوره یو مریض ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لمونځ به نه پرېږدي. حتی د جنگ په حالت کې چې د اسلام دپاره جنگ دی، مجاهدین تللي دي جهاد، جنګېږي، د لمانځه وخت رالی، نو الله دا نه وایي چې اوس د جهاد ټیم دی، د مرګ خطر دی، مونځ پرېږده، داسې نه وایي، بلکې دا وایي چې مونځ وکړه. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه، چې کله ته په دې کې ای نبي د جنگ ټیم دی نو مونځ ته ودروه. ګوره د جنگ په حالت کې مونځ ساقط نه دی د انسان، نه رستو کې به هم نه، بیا جمع به کې چې جمع نه شي کولی. الله فإن خفتم فرجالا او رکبانا، پیاده به مزل کې هم به جنگ کې ټوپک توره به څړی او مونځ به هم کې په اشاره سره. تاسې څه فکر کوئ چې مونځ څونه مهم شی دی؟ مونځ اسلام د دې قضایي د دې پرېښودنه نه مني. اسلام کې بس د مانځه کونه ده، په دې باندې انسان راګیر دی. او خاص کر بیا چې یو سړی د علم په طلب کې، که هغه دیني علم وي که دنیوي علم وي، که دا دنیوي علمونه دي زموږ سکول، کالج، یونیورسټۍ واره دا مسلمانان دي، د مسلمانانو په ملک کې دا تعلیم کوي. د دې نه زموږ توقع دا ده چې دی به اسلام ته پوره توجه کوي. ولې که اسلام ته توجه دی ونه کړي او دا بېلمازه لوی شي، اسلام ونه پېژني، نو بیا خو دې اسلامي ملکونو د څه فایده ونه کړله. مشران د سکولونو، مشران د کالجونو، مشران د یونیورسټیانو دا په دې باندې مکلف دي چې د خپلو شاګردانو دپاره د مانځه ترتیب جوړ کړي.
کولی شي جنکو دپاره په پرده کې ځای جوړ کړي، هلکانو دپاره خپل مسجد وي، په هغې کې با جماعت لمونځ وشي. نه چې کله دین او دنیا دواړه جمع شي نو بیا ډېره ښه فایده ورکوي. چې اوس یو سړی انجینر جوړېږي خو دین پکې نه وي، نو موږ ته څه فایده هغه راکوي؟ ډاکټر جوړېږي دین پکې نه وي، نو موږ ته هغه څه فایده راکوي؟ زموږ خو دا امید دی چې زموږ نوی نسل، زموږ نوجوانان، زموږ د عصري علومو والا دا به مسلمانانو ته فایده رسوي. فایده دا ده چې دا به د اسلام نه ځان خبر کي او دې سره سره په اسلام به عمل کوي، کافر به دې نه اثر علي او موږ به چې د کافرانو ته په دې ټکنالوژۍ کې نه محتاجه کیږو. خو چې کله یو نوجوان هغه لمونځ پرېږدي، د هغه زړه خرابېږي، په هره ګناه کې به هغه مبتلا کیږي، نو ابدا مسلمانان د مسلمانانو ملکونه په خپلو خپلو نشي ودرېدلی. موږ بیا هم دا یو درخواست کوو او دا عرض کوو د خپلو مسلمانانو وروڼو نه چې دې کشرانو ته، دې د علم طالبانو ته، دې سټوډنټانو ته په خپلو کالجونو سکولونو کې د لمانځه لپاره وقفه ورکوي، بلکې اهتمام د لمانځه پې ډېر وکوي چې آینده کې د مسلمانانو ملکونه الله سبحانه وتعالی قوي کړي، پیاوړي کړي، مسلمانانو ته په دې باندې پیدا ورسېږي. محترم ورونو، لکه شیخ صاحب چې څنګه وویلي که نه چې دیني دنیایي تعلیم دی کې خو څه منع نشته، خو چې د دیني تعلیم د دنیایي تعلیم د وجې نه ته دین تا نه پاتې کېږي او ته به وایې چې زه به پروفیسر جوړ شم او انجینر به جوړ شم، نو ستا په دې پروفیسرۍ کې به داسې خاص برکت نه شي، تا پکې الله پرېښي، دین دې پکې پرېښي، نو د لمونځ پابندي دا ډېره ضرور دی. همداسې شیخ صاحب یو بل سوال دی چې دا زموږ ځوانان معمول بعضې خلک چې خاص کر د عصري علوم یې کړي، هغو نه چې پوښتنه وشي چې هلکه ستا رول موډل، یعنې مطلب ته چا ته ګوري چې هلکه زه د فلاني په شانته شمه، نو یو مالیده هغه وایي چې فلانی د فوټبالر په شان دی، فوټبال چې کې فلانی فلم سټار په شان دی، فلانی یو کافر یاد کې هغه زما رول موډل دی. ای شیخ صاحب د کافرو نه متاثره کېدل، ای دا داسې خلک دي چې مسلمان ته متاثر شي، هغه نه تاثر واخلي چې لکه واقعا زه باید دغه په شان دي شم؟ دې باره کې د ملګرو ته لږ وضاحت وشي چې تاثر د چا نه واخلو موږ؟ اصل کې خبره عکس ده، سرچپه ده. په کار دا ده چې کافران د مسلمانانو نه اثر والي، د مسلمانانو متاثره شي، ځکه اسلام داسې دین دی چې دا د عزت دین دی، دا د حیا دین دی، دا کامل دین دی. اوس اسلام کې داسې خبره نشته چې یاره موږ په هغې کې مجبوره شو کافرانو ته او د کافرانو نه موږ پکې اثر والو. خو افسوس دا دی، افسوس چې اکثرو مسلمانانو خپل دین نه دی زده کړی، د دین نه ناخبره دي، جهل پې غالب شوی دی. نو د دې وجې نه دا مسلمان راله کېدلی دی، ده ته دا کافر ښه ښکاري، د کافر نه اثر علي. که نه خبره الټه ده. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلک به راتلل، د نبي صلی الله علیه وسلم صحابه غریبانانو، فقراو، جامې کمزورې وې، خوراک یې کمزوری و، نور دنیایي معاشرت یې کمزوری و، خو بیا هم هغه کافر چې د روم نه به راغلی چې لویه باچایي وه، د فارس نه به راغلی لویه باچایي به وه، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د فقراو صحابو نه متاثره کېدل. قانون دا دی چې اسلام کې عزت دی او هر انسان عزت غواړي، چې کله په صحیح طریقه باندې یو انسان هغه په اسلام روان شي، یقینا دا ټول کفار به د مسلمانانو متاثره وي، رامنډې به د مسلمانانو پسې، او چې کله مسلمانان خواهش پرست وګرځېدل، خواهشاتو پسې روان شول، د دې وجې نه یو وی یاره د فلاني فوټبالر سره زما مشابهت پکار دی او د پلاني کرکټي سره پلاني سره پلاني، دا پرېږدئ دا قصې. په اسلام کې دا نه چې فوټبال منع دی، ولیبال منع دی، دا به هم کوي، خو ورسره اسلامي ډانچه اسلام چې څنګه موږ ته ښودلې ده، صورت اسلامي سره جوړ کړي، یقینا کافران به مسلمانانو نه متاثره وي، ځکه عزت په اسلام کې دی، نه په بل څه شي کې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، من ذلیل خلکو الله تعالی راته په اسلام باندې عزت راک. که اوس موږ اسلام پریږدو او عزت موږ په بل شي کې ولټو، الله به م ذلیله کړي. او یقینا داسې ده، هر هغه مسلمانان چې هغوی د کافرانو نه تاثر اخیستلی دی یا یې علي ته متاثره دي، هغوی دا وایي چې موږ په دې باندې عزتمن شو، هغه د عامو مسلمانانو د عامې معاشرې په سترو کې ډېر ذلیله ښکاري، تر دې چې آخر عمر یې بیا ډېر د افسوسونو وي، د حسرتونو وي. په کار دا ده چې موږ ځان په صحیح اسلام باندې سنبال کړو، دا کافران زموږ نه اثر والي، نه دا چې موږ د کافرانو نه اثر واخللو، نه د بل شي نه، بلکې د عزت خبره ده.
خبره د عزت د ځکه د انسان د طبیعت دا دی چې زه د عزتمن شم او عزت د اسلام نه غیر بل په هیڅ شي کې نشته دی فلا عزت لنا الا بالاسلام اسلام نه سوا بل شي کې عزت نشته دی الله سبحانه وتعالی زمونږ د کشران ټول اسلام ته متوجه کی الله دې زمونږ د ځوانانو اصلاح وکړي دا به وایو چې رب العالمین زمونږ د ځوانان ټول په دې دین پوهه کې او په دین باندې عاملین کې د ته ګوره چې د کافران به راځي او په ډلې ډلې اسلام کې به داخليږي د مسلمانانو به اثر راځي. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.